ټي ټي پي د پاکستان حکومت ته ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا هغه ټولې علاقې چې قبایلي علاقې دي هغه د دوی ته په واک کې ورکول شي، هغه د دوی په ولکه کې راشي. دا چې د پاکستان او د پاکستان تحریک طالبان تر مابین چې کوم مذاکرات وو، د هغه مذاکراتو په نتیجه کې ټي ټي پي دا غوښتنه له پاکستان حکومت څخه وکړه چې په قبایلي اضلاعو کې چې د دوی کمې پوستې چک پوسټونه دي او د دوی کم ځایونه دي هغه ټول کړل شي، او د قبایلي ضلعو هغه کمې علاقې چې دي هغه ټولې د ټي ټي پي ته په خپل واک کې ورکول شي چې پر هغه به دوی حکومت کوي. خو د پاکستان حکومت وایي چې دغه کم مذاکرات چې دي، دا کمې مطالبې چې دي دا موږ ته د منلو وړ نه دي. موږ به هیڅکله دوی ته قبایلي اضلاعې د دوی په ولکه کې نه کړو، نو ځکه هغه مذاکرات د پاکستان تحریک طالبان او د پاکستان حکومت تر مابین بې نتیجې پای ته ورسېدل او هیڅ کومه نتیجه یې نه کوله. او دغه رقم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډپور ویلي دي چې زه به ځم افغانستان ته او هلته به له افغان حکومت سره د ټي ټي پي په هکله مذاکرات کوم چې ترڅو په خیبر پښتونخوا کې امنیت راشي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په یوه جلسه کې له پاکستان حکومت څخه غوښتي دي چې دوی دې زما دا مطالبه اسلام آباد کې تسلیم کړي او ماته دې اجازت راکړي چې زه د ټي ټي پي سره د مذاکراتو لپاره افغان حکومت سره کینم او له هغو سره خبرې وکړم. ګنډپور وایي که چیرې د پاکستان حکومت اسلام آباد کې زما دا مطالبه نه کړي تسلیم، نو زه به پر خپل سر باندې بطور وزیر اعلی ولاړ شم، له افغان حکومت سره به کینم او د ټي ټي پي په هکله به له دوی سره په مذاکراتو باندې خبرې وکړم. او ګنډپور دا زیاته کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې ترڅو امن نشي راتلی چې له افغانستان سره موږ خپلې اړیکې نه کړو سمې، په کومه ورځ چې له افغانستان حکومت سره له افغان حکومت سره موږ خپلې اړیکې سمې کړو، په هغه ورځ به ضرور په خیبر پښتونخوا کې امنیت راځي او دغه ترهګري به بالکل ختمیږي. او دغه رقم د خیبر پښتونخوا په لکي مروت سیمه کې په دوو جلا پیښو کې یو پولیس او یو وسلوال کمانډر وژل شوی ده. د لکي مروت پولیسو په وینا اول ځل پیښه د نورنګ تحصیل په عالمي کلي کې شوې ده چې پولیسو ته استخباري معلوماتو ترلاسه شوی وو چې د کلي په یوه سیمه کې وسلوال موجود دي. پولیس وایي کله چې امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل وسلوالو پرې له هغې خوا ډزې وکړې. د پولیسو په وینا د څو ساعتو ډزو له تبادلې وروسته یو وسلوال وژل شوی چې په سیمه کې د وسلوالو د کمانډر ملا محمد غلام په نوم پیژندل شوی و. پولیس وایي چې وژل شوی کمانډر په هدفي وژنو، بمي بریدونو او په نورو پیښو کې هم لاس درلودی. د پولیسو لخوا په دې پیښه کې د امنیتي ځواکونو د زیان په اړه کوم تفصیل نه دی ورکړل شوی. په بله پیښه کې چې د لکي مروت په مستخیل سیمه کې شوی ده، دلته د عبدالرحمن په نوم یو پولیس عسکر چې په بنو کې یې د ډیوټي لرله او خپل کور ته د لمانځه پر مهال باندې په رخصتي روان و چې نامعلومه وسلوالو پر ده باندې ډزې کړې او په دغه ډزو کې دی وژل شوی ده.